د الله نه به نه امیده کېږي نه د یو خوب د لاسه او موږ ته دا پته هم نشي چې دا خوب دا اوس الله طرف نه دی که نه دی. بیا ګوره دا درته بله فایده ذکر کړم. دا ګوره ډېرې اهمې فایدې دي چې کوم نن بیانېږي د خوبونو په باب. کوم خلک چې خوبونه ویني دا یو څو قسمه دي. دا خلک چې خوبونه ویني، خوبونه څوک ویني؟ ډېر ګران سوال دی. انسانان چې څوک د کې خوب ویني؟ تاسو به د خپل جواب کې ټول د تذبذب ښکار یې. ښه صحیح جواب انسانان ویني که نه، نور څوک ویني؟ چې زه ما انسانان یو هغه زر جواب بدلو انسانان او دا واضح د خوب کې بیداره څوک خوبونه ویني؟ د بیدارې هغه خوبونه نه وړي. لکه سړی کله ناکله چې ګډې وړي شروع کړي که نه چې هغه د عقل نه لري نه بل ورته ته په ویښه خوبونه ویني. دا هغه جدا خوبونه دي، تعبیر مابیر نه وي. هغه خو انسان ګډې وړې ویلی کیا دي، یعنې خبره غیر معقوله ده، غیر معقوله. نه هسې دا غیر معقوله خبرو پورې یو قصه راغلی. زموږ یو ملګری و او کیدي چې زما را بیان ومورې. ما هغه یو ځای سبق ویلو سکول کې او قرآن کې یو وخت تېر کړی او ډېر ګپ شپي وو. ما هغه به ډېر وخت تېرو. بیا د هغه پلار یو تجارت به کوو نو کله ناکله به دی هلته کېناستو، زه به یې خواله لاړم ګپ شپ به موږ لګو. هغه ما ته وایي چې یاره زما دې زړه کې یو خبره، دا هغه د ویښې خوبونه دي. ها وایي زما دې زړه کې یو خبره اوړي راوړي د ډېر وخته. ما څه وایي زه یم چې زه دلته ناست یم دې دوکان کې او دې دفتر کې لکه هسې او دې کې د یو ملک یاد کړو چې هغه ملک باچا یو مرغۍ یا یو طوطي راولیږي چې دا د چا په اوږه کېناستو هغه ته به زه خپله لور ورکړو. او وایي زه ناست یم او دغه مرغۍ راغله. ما ورته وایي د دې مرغۍ په انتظار کې د تجارت د ګډ وډ نه چې که د پلار د سر به نړی بیا دا هغه د ویښې خوبونه دي، ګډ وډې قصې دي، د دې څه تعبیرونه نه وي. خوب موږ هغه بیانوو لازم بعض ملګرو وایي چې انسان ودی نو لازم به ودی نو انسان ویني او کله ویني چې ودی. خو دا انسانان ټول یو شان نه دي، ټول د دوی په سر کې انبیا دي. د انبیاو خوبونه همیشه رښتیني، د انبیاو خوبونه همیشه رښتیني. په انبیاو پسې بیا څوک دي؟ نیکان خلک. کله چې ګناه هم کېږي، نیکانو نه هم کېږي ګناه، خو نیکیان یې ډېرې دینداره خلک نو د دوی خوبونه اکثر رښتیني، همیشه نه یم، اکثر رښتیني. او بیا دریم قسم خلک دي فاسقان فاجران چې ګناهونو کې سم ورننوځي، دین نه لري دي، ګناهونه یې ډېر دي په نسبت د دیندارۍ او د نیکیانو. نو د دوی خوبونه کله ناکله رښتیني. څلورم قسم خلک هغه دي چې هغه کافران دي، هغه منکر دي د الله نه، د الله دین ده. نو نادرا شاذ و نادر د دوی خوب رښتینی. دا خبره مې د کافر ته هم ګوره رښتینی خوب راتلی شي. څوک داسې نشي ویلی چې نه کافر بلکل رښتینی، هغه چېرته شاذ و نادري پته نشي. تاسو ته به یاد وي که نه، ځکه چې ما ته څوک داسې نه ښکاري چې هغه د ځان سره ثبت کوي یا یې لیکي، خو ټول تکړه ناست دي. دا به یاد شوي چاته؟ څوک ما ته را څلور قسمه خلک نه نه دا څلور قسمه خلک به څوک ما ته ذکر کړي څنګه چې ما ذکر کړو. انبیا دي چې د خوبونه همیشه رښتیا. بیا نیکان دي نو څه دي؟ اکثر رښتیني. بیا وایي مسلمانان دي، وایي دویم نیکان دي او دریم مسلمانان دي. نه باندې دي کله ناکله رښتیني. څلورم قسم شاذ و نادر رښتیني. هسې دا مې ته خو چې سړی داسې ناست چې ګوري که نه هغه ته دا یادېږي. او اکثر چې دا مسلې ګډې وډې بیان کړي که نه، وایي پلاني عالم داسې ویلي، پلاني داسې ویلي، او بیا یې څه بیان یې کړي، هغه دا قسمه خلک بیانوي. لکه یو خبرې ته داسې ناست وي که نه او سوچ یې بل ځي کړي.
چې بهر وځي بیا دویم قسم خلک چې دي هغه نیکان مؤمنان دي او شاذ و نادر د هغوی خوب رښتینی شاذ و نادر د هغوی خوب رښتینی خبره خلک بلته کړي څلورم قسم خلک چې دي هغه کافران دي او د دوی خوب چې دی کله ناکله دروغجن د دې څه وي کله ناکله دروغجن وي څه مطلب شو اکثر رښتینی د کافرانو خوبونه دا چې کله داسې ډډه لګولي او داسې بعض مسلې هغه توجه غواړي اسانه څه ګرانه خو نه دې کومه داسې اوږده فلسفه بیان شو